السلام علیکم، هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو یو اپ یا هم څو اپونه بدون له کوم بل اپ نه هاید کړو، یعنې په خپل موبایل کې څنګه کولی شو اپ هاید کړو. د دې لپاره به تاسې لکه ځینې لیدلي اوسئ چې ځینې کسان ورته اپ کاروي، یعنې اپ را ډاونلوډ کوي، بیا د هغې له طریقه خپل هغه ویډیو یا هم هغه اپ یا هم تصویرونه څنګه کوي هاید کوي. نو دا یوازې د اپ لپاره دی چې څنګه کولی شو موږ یو اپ څنګه کړو هاید کړو بدون له دې نه چې کوم اپ یا څه انسټال کړو. تاسې به راشئ دلته هم هغه ته، دلته به دا ځای به داسې پریس ونیسئ، دلته به د هم پیج کې به دا پریس ونیسئ، وروسته له هغې نه به هوم سکرین سیټینګ ته به راشئ. کله چې دلته راغلی نو دلته به هاید ښکته به راشئ، دلته هاید اپس نوم باندې آپشن دی. دلته اوس کوم اپ ته غواړئ څنګه یې کړئ هاید یې کړئ. دلته به راشئ کوم اپ چې ته غواړئ ته هاید کړي همغه به انتخاب کړي. زه راځم دلته غواړم چې څه هاید کړم، غواړم چې دا لډو یا هم بل څه هاید کړم. راځم دلته څه هاید کول غواړم ویچت هاید کړم، غواړم ویچت هاید کړم. دلته به اپلای کلیک کړئ. کله مو چې اپلای کلیک کړ وروسته له دې نه که تاسې اوس دلته راشئ ویچت پسې وګرځېږئ، تاسې ویچت نشئ را پیدا کولی ځکه هغه هاید شو. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل ویچت یا هم بل کوم اپ چې وي هغه هاید کولی شئ. نو دا ول د هاید کولو د اپ د هاید کولو طریقه.